السلام علیکم ملګرو، خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاست. ملګرو، تاسو مخکې زموږ د دغه کریال په اړه د لیکنو د کریال په اړه درې ویډیوګانې کتلې وې چې موږ کارونه ورته پکې سپارلي ولو، خو ملګرو موږ د دې په اړه ویډیو نه سوه جوړولی ځکه چې بله ویډیو باندې مصارف هم زیات راځي او تاسو دومره ویډیو ګورئ هم نه. اوس مطلب موږ چې ویډیو پورته کوو 500 نه 1 GB پورې MB موږ مصرفوو. نو که چیرې تاسو نو ویډیو وګورئ، چینل سبسکرایب نه کړئ، زموږ چینل تقریبا 50 نفره داسې کسان دي چې هغه ویډیو ګوري خو چینل نه سبسکرایب کوي. نو سبسکرایب یې کړئ او ویډیو لایک کړئ، ویې ګورئ. نو چې ګورئ نه د بې فایدې ویډیو خو بیا خوند نه کوي چې پورته کوئ. زه یې پورته کوم، زما مصارف هم زیات راځي. نو خیر راځو موږ دغه دوه کاریالونو چې کوم موږ هغه کړي ولو د هغه په اړه مو درې ویډیوګانې جوړې کړې، بله ویډیو مو په جوړه نه کړله. نو خو لر ما یو داسې کاریال پروژه در دغه کړې غزنوي ویر په نوم سره ده چې بیخي خوندوره پروژه ده، انلاین کاریال ده. راځو خلاصوو یې. په دې برخه کې موږ زیات کارونه سپارلي دي. لومړی هوم صفحې ته راځو. تاسو ګورئ ملګرو، لومړی برخه دغه ده، دغه د صوتي فایل نشرولو ده. دې کې تاسو ترانه صوتي هر صوتي فایل پکې نشرولی سئ. دا بیا د لیکنې ده چې لیکنه پکې کولی سئ. دلته هم موږ لږ نور هغه کړي دي چې د کلیاله څه ډیزاین مو کړی ده. هغه څخه وروسته لومړی مین صفحه د مین اکټیویټي، په دې کې تاسې د لیکنې دغه پکې نشرولی سئ چې ستاسو لیکنې لیست به دلته وي پکې انلاین لیکنو. دې کې شعرونه یې کارت شوي، دا هلته تاسو ورته اضافه کولی سئ او په دغه برخه کې تاسو لیکنه کتای سئ. لیکنې ته اوس مطلب دلته تاسو کمنټ هم کولی سئ او لایک کولی هم سئ او سایز یې ورکمولی زیاتولی هم سئ او بیرته حذفولی هم سئ. د هغه څخه وروسته مطلب دا کمنټ برخه، دلته تاسو کمنټ خپل نوم ورته ولیکئ، دلته کمنټ دا به ترو کمنټ لاړ سي. او دا هلته دغه نه وروسته دغه د اوډیو برخه ده. په اوډیو کې دا یو لیست د دې لپاره ده چې کله اپلاین وي، مطلب کار نه کوي، نو موږ ته به دغه لیست راښکاري، او چې کله کار وکړي نو بیا به دغه راښکاروي. د هغه څخه وروسته دغه د اوډیو د اپلوډ برخه ده چې په دې کې ترانه راخیستل، انځور، ترانې نوم، شاعر نوم، ویونکی او تاریخ، دغه اپلوډ او دغه هم پروګریس ته استکبار. او له هغه څخه وروسته دا فایل ده چې دغه ما لږ یو څه ډیزاین مې کم پکې کارولی ده. دغه یې برخه ده چې ستاسو په اړه معلومات پکې راکولی سئ. دا هم د شعر پلي کولو برخه ده. دلته انځور ښکاري، دغلته د شاعر نوم او دلته هم د ویونکي. دغه یوه لوټي فایل ده چې کله شعر چالان شي نو یې به ښکاري. او دلته هم بښنې سره په دغه ځای کې غونډ حالات، دلته پلي حالات او دغه هم تاریخ ده. او له هغه څخه وروسته دغه بټن چې ده دا د ډاونلوډ بټن ده. دا د مخ ته 10% به یې مخ ته ولي او دغه هم د درېدو دا 10% شاته، دا هم پروګریس ده. له هغه څخه وروسته دا د کاریال د خلاصولو، چې کله کاریال خلاصیږي نو اول به دا صفحه ښکاروي. نو کاریال لا نه وتړو پورې زه ویډیو دروم ملګرو. ښه نو ملګرو راځو د کاریال ونړول څو خلاصوو یې. نو ملګرو ګورئ دلته چې کله تاسو کاریال خلاص کړئ تاسو به دغسې دغه راواړئ صفحه، دغسې چې دا دغه بیا په دغه ځای کې ګورئ سم ده که تاسو ورته وګورئ هم صفحه دلته وینئ داسې سیده یې رااړولی، خو هلته هغه لپاره به تاسو دلته راسئ، خپل تلیفون دغلته دغلته او دغلته به راسئ. دا مطلب داسې چې ورغټ کړئ. اوس نو تاسو بیا راسئ دلته، دا خط غټئ، دا تاسو تنظیمات په خپل تلیفون کې ترسره کړئ. مطلب دغلته نو بښنې سره دا به انشاءالله وي. نه دا خو نه ده، خیر دا تنظیمات تاسو ترسره کړئ، ما ته خو دومره پکې بلد نه یمه، یعنې نه راته معلومیږي انشاءالله. نه دا هم نه ده، دا خو د دغه ده. خیر دا تنظیمات تاسو ترسره کړئ ملګرو، خپل تلیفون کې موبایل کې ترسره کړئ. زه به انشاءالله دا پیدا کړم. اوس نو چیرې وي خدای خبر.
خو دغلته ده انشاءالله زه به دا وګورم که داسې دغه وي. اوس نو راځو دغه ښه دا د ملګرو ونې نو اوس یې پوره راواخیستلو په منځ کې یې راواخیستلو. نو تاسو هم د خپل موبایل تنظیمات دغه سم ترسره کړئ. زما خو کم حالات ده، غونډ حالاتي مه کوئ چې متوسط زما بیخي وړوکی ده. په دې خاطر باندې تاسو دلته تنظیمات ترسره کړئ دا به انشاءالله شم شي. نو دا ترانې لیست ده. اوس زما انټرنټ نشته چې کله تاسو ترانه ورته پورته مطلب آفلاین وي نو دغه لیست ښکاري، چې آنلاین شي بیا هغه ښکاري. او دا هم شعرونه مطلب آنلاین شعرونه دي کې دا هغه لیکني شعرونه که چیرې په دې کلیک وکړئ دلته پورته کېږي او دغه چې ووایي په دې پسې نشریږي. او دا هم مطلب داسې یو دا هم مطلب چینل کې اچولی دغه او دا مطلب پروفایل برخه ده. نو ملګرو دغه مې خوندوره طریقه ده. مطلب اوس تاسو که غواړئ نشر یې کړئ شعرونه مطلب نشرولو خو دغه ده ترانې نشرولو باندې کلیک وکړئ دلته ترانه ورته نشریږي. نو ملګرو یوازې یوه هیله درنه کېږي چې تاسو دلته راسئ دغه ته سکیچ ته او دا ډاټابیس چې بښنې سره پیرابیس دغه چې تاسو ورته اچوئ پروژه نو هغه تاسو خپله ورته پیدا کړئ. هغه زه نشم درته پیدا کولی. هغه تاسو به ځان ته خپله پروژه ورته واچوئ سټوریج او ډاټابیس پکې خلاص وي. نور نو ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.